السلام علیکم دوستانو، په دې ویډیو کې یو ډیر مهم معلومات تاسو ته درکوم. دا معلومات د دې باره کې دي که یو څوک چا سره مینه کوي نو درې داسې طریقې درته ښایم چې ستاسو محبوب یا تاسو چې چا سره مینه کوئ هغه ستاسو خپلېدلی شي. خو په دې کې یو شرط دی چې تاسو غواړئ په صحیح طریقې سره خپله مینه سرته ورسوئ او ستاسو واده وشي، نو بیا دا طریقې خپلې کړئ. ویډیو به راسره تر اخره ګورئ. تاسو ته به په دې ویډیو کې ډیر نوي او په زړه پورې معلومات مخې ته راځي او تاسو ته به یې درکوو. لومبۍ کومه خبره چې دا هغه دا ده چې یو څوک چا سره مینه کوي نو د خپل محبوب ډیر زیات خیال ساتي. یعنی که محبوب یو خبره داسې کوي یا یو سخت خبره کوي نو دته نه دی پکار چې په زړه باندې واخلي، بلکې د هغه د ځینو فیصلو احترام دی کوي، ځکه چې هر انسان د زړه نه مجبوره وي. نو که یو څوک د زړه نه مجبوره وي او یو چا سره مینه کوي نو باید د هغه د فیصلو احترام وکړي او بیا ورته یو وخت کې په قلاره ووایي چې ستا دا فیصله ښه وه یا ښه نه وه. کله چې یو انسان د بل انسان د فیصلې احترام کوي نو د هغه بل انسان په زړه کې هم ورسره مینه پیدا کیږي. نو دا وه لومړۍ خبره. دویمه خبره به زه تاسو ته وکړم چې هغه ډیره ضروري ده چې څوک چا سره مینه محبت کوي نو اکثر بیا تعویذونو پسې ګرځي، پیرانو ته ورځي یا تعویذګرو ته ورځي، نو دا کار هم مه کوئ، ځکه چې دا کار بالکل د شریعت خلاف کار دی چې یو څوک د چا پسې ورځي او په بل چا جادو او تعویذ کوي چې دا د زما خپل شي یعنې دا ما سره واده وکړي. نو دا کارونه په تعویذونو باندې نه کیږي، بلکې څه چې په قسمت وي نو هغه به در رسي او انسان ته صبر کول پکار دي. او دریم خبره چې ډیره زیاته ضروري ده هغه دا ده چې که تاسو غواړئ یو چا سره رشته جوړه کړئ، ستاسو ورسره واده وشي، نو په صحیح طریقې سره په هغه باندې جرګه وکړئ. که د جینۍ هلک خوښ وي نو پکار ده چې د هلک په کورنۍ باندې جرګه وکړي چې دغسې خبره ده، او که د هلک جینۍ خوښوي پکار ده چې د هلک راپاسي د جینۍ په کورنۍ، نو دې سره به په یو ښه طریقې سره د یو ښه خاندان د یو ښه کورنۍ تشکیل وشي. تاسو سره به په آینده وخت کې هم همدغسې ښایسته معلومات شریکوو. نو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. وخت په وخت به تاسو سره همدغسې ښایسته په زړه پورې معلومات شریکوو.